د کندهار د صنایعو او معدنونو خوني مسؤلین وایي د عمل د کندهار له صنعتي پارک له فابریکو څخه د خوراکي توکو، اوسپنې، مشروباتو او پنبې تولیدات ترلاسه کیږي چې تازه د پنبې تولید د پاکستان ترڅنګ ایران او ترکیې ته هم لیږلی دی. د کندهار د صنایعو او معدنونو خوني رئیس سید سرور امانی وایي د کندهار صنعتي پارک د عمل د اوسپنې او پلاستیک د تولید په برخو کې خودکفایي ته رسیدلی او راتلونکي کې به د کندهار صنعتي پارک لا نور پیاوړی کړي. موږ خوشبختانه د اوسپنې په صنف کې اهنالاتو چې هغه سیخي ګول او اهنګانو دا شان دي په دې کې موږ خودکفایي همدارنګه د پلاستیک په صنف کې موږ پایپونه په ساختماني چارو کې هغه څه چې کاریږي پایپونه او ځانخمونو هغه څه چې دي په دې کې هم موږ اوس خودکفایي یعنی مثلا د بهر څخه اړتیا نه لیدل کیږي چې موږ په دغه برخو کې واردات ولرو. خیرګل افغان چې د کندهار په صنعتي پارک کې د وړو د تولید فابریکه لري وایي صنعت یې د ودې په حال کې دی. شاوخوا په 2 شفټه کې تقریبا 80 تنه کارګر کار کوي. په 4 ساعت کې چې موږ برق ولرو 250 تنه ظرفیت لرو چې لله الحمد د کندهار لپاره د خودکفایي پر لور یو ګام دی. ان شاء الله لا د نور کار لپاره موږ خپل هڅو کوششونه کوو. د کندهار د صنعتي پارک د کرنیز توکو د تولید د یوې فابریکې کارکونکی امین الله وایي دوی اوس کولی شي چې د بهرنیو کارګرو له مرستې پرته معیاري تولید ولري. مکمله جوړښت تهیه کیږي د نټ او بولټ چې د تریشل کې هر هغه کاري چې جوړښت غواړي مثال د غنمو په دغه کې مکمله دلیل جوړیږي بیا ځینې نور ولایتو ته بازار ته عرضه کیږي مکمله کارېدلې کیږي. د کندهار د برېښنا شرکت مسؤلین وایي تر راتلونکو 4 میاشتو پورې به د دغه ولایت د صنعتي پارک د برېښنا د پارچاوۍ ستونزه په بشپړه توګه له منځه یوسي. راوخی چې کجکۍ واغه دغه سیستم سره تقویه سي بیا موږ دې ته برېښنا ورکوو او بل دغه و چې تاسو د دې برېښنا به ان شاء الله کله چې د کجکۍ د دوام پاس تکمیل سي او دغه لین ترتیب سي نو په 3 لا 4 میاشتو کې به دا مشکل تر ډیره حده پورې حل سي. د عمل د کندهار د صنعتي پارک د 260 فابریکو له ډلې څخه 6 نوي فابریکې فعال دي چې ټول یې د برېښنا د نشت له امله په شخصي لګښت فعالیت کوي.